هغه غرو ته لاړ شئ چې په کومه ونو پورې دي شهیدانو وینې دي کتلي هغه ته خو بیا ورشئ نن خو د هغه شهید کونډې ته ورشئ چې تر اوسه پورې د شهادت معلومات نشته ورته چې ما مېړه شهید ده بندي ده چیرې ده نن خو د هغه یتیم اواز واورئ چې هغه د خپل پلار په انتظار ده چې کله به راشي کور ته پښتنو کې ما ته خوندونه اخلو دی د غاړې کاري نه لري زموږ کور ته مدرسې کار شروع ده او د خلکو په تعاون کار شروع ده او لوی کار وشو الحمدلله دا تریلې او دا موټرو سیمټ را روان دي خلکو کې دا خبره خوره شوې چې دا خپل شخصا لوی سرمایه‌دار ده نو د دغه وجه نه دا حال موږ ته معلومیږي قسم د اکثر وخت کې راځي په کور کې دماغ ته ولونه نشي چې خلیفہ سکته یې چې موږ ته د پړې بدل سوکي موږ د زخمیانو د بندیانو غم وکړي موږ د یتیمانو بچیانو د ډوډۍ غم وکړي موږ ته د یوې کوټې د جوړولو غم وکړي قسم د ټولو څو جوماتو والا خلک راغله چې در چاردیواري پوره شوې ده چت پاتې د خلیفه صاحب که ته کومک وکړي دا جومات راته جوړ کړي نن د امیر له تمه شکېدلې ده غریب ته منډې وروي ځکه امیر دروازه بنده ده هغه چاته خلاصېږي چې هغه یې دغوندې امیر وي د دغوندې قدرتمن وي لوی تاجر وي لوی مالدار وي چې څوک د زړه ارمان لري څوک د مسکنت ته په عذاب دي د یوې ګولۍ مړۍ په ارمان دي د پورو نه په عذاب دي هغه په 3 میاشتو کې انتظار دی هغه ته ملاقات نه ورکول کېږي قسم بالله د حساب درڅخه روان ده په ما پسې را روان ده د څه نه چې تاسو ته وایي د خدای د دغه حساب نه ډارېږم چې دا خبر درته بیانوم لږ خدای ته توجه وکړئ لږ بیرته زړه کتابونه وګورئ مناقب د رسول الله صلی الله علیه وسلم وګورئ حیات زندگی د صحابه وګورئ مناقب د اولیاء وګورئ د هغو د غربت زندگی حال ځانته معلوم کړئ په دنیا کې چې څوک تر ځان نه ټیټ ته وګوري او په خپل حال صبر وکړي او په دین کې تر ځان نه پورته وګوري په هغه چې کوشش شروع کړي د الله په نسبت صابر او شاکر چې کامل مؤمن ده ورته لیکل کېږي خو چې په دنیا کې تر ځان نه پورته ګوري پلان کې دومره وګټل او زه پاتې یم او په دین کې تر ځان نه کمزوري ته ګوري تر پلان کې خو زه ښه یم هغه ګیرل ښه یم خو لږ منډۍ پرېږده هغه لمونځ نه کوي زه خو کوم که جمع نه کوم هم زه تر هغه ښه یم نه به صابر وي نه به شاکر وي او په دغه ناست مجلس کې تر سپینې ګیرې پورې ګیرې نه کړي سمې چې نن د امیر المؤمنین حکم شي امر بالمعروف والا لرګی راواخلي بیا به د هر یوه ګیره اوږدوي دا د ګیرې حکم دا د امیر د مجاهد حکم ده که رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي دي چې اعفوا اللحا وقصوا الشوارب ګیرې اوږدې کوي بریتونه لنډ کوي دا د چا حکم ده نن دکانو کې خلک ناستې لمنځونه نه کوي چې کله زور لرګی راواخلي بیا به لمنځونه شروع کوي اقیم الصلات د الله حکم ده که د امیر حکم ده دا دین د چا ده باید دا خو وپېژنو خو موږ یې هغه ته وخت نه ورکوو خپل مقصد نه پېژنو خپل رب نه پېژنو د مقصد زندگی نه پېژنو وخت مو ټول مادیاتو ته ورکړی بیا خدای نه خسته دي موږ د تاسې د کفارو بیا څه فرق خو د دې هم ټوله توجه مادیاتو ته ده موږ هم توجه ټوله مادیاتو ته شوه د چا په زړه کې چې قساوت وي سختی وي علاج رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ورکوي چې زړه کې نرمي نه پیدا کېږي د یتیم په سار باندې لاس کې روا چې ستا زړه هم نرم شي رسول الله وی ابغني فی المساکین ما چې غواړئ په مسکینانو کې نه غواړئ د ما رضا په مسکینانو کې ده د ما سرسګم په طالبانو کې قسم بالله ده چې طالبان وو چې کور ته تللي دي خرچې روپۍ نه وي هغه د ما وراره ده پوښتنه تر وکړه په قسم د تا نه یې قرضه وانخیسته د کور د تګ روپۍ نه وي ورسره ټول کال کې موږ د اخر د سندو دپاره 1500 روپۍ تر اخیستې چې په دغه د تاسو د میلمنو قدر هم کېږي د سند او د مدرسې او دستور دي ډېرو طالبانو د 500 روپۍ وس نه وه ورپرېمه ماړه مو شاوخوا رانه ګډ ناست دي
خو چې چاته کور ته ورشي بیا په ګران شي. خلیفه صاحب ډېر مینه مدد سره اته کاله کېږي، دا اوس مې مخکې چا راته ویلي چې اته کالو نه مینه وه چې زه تا یورې وینم. چا دې پښې تړلې وې، چا دې سترګې تړلې وې، موټر دې نه و، روپۍ دې نه وې، ته دغه نږدې مدرسې پورې نه شوې راتلی. چې کور ته ورشي بیا په ګران شي، طالب هم په ګران شي، ملا هم په ګران شي، مجاهد هم په ګران شي. خو د کور نه د دوکان نه څوک د باندې نه دروځي. ته خو راشه غریبانو سره کښېنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې بیبي ته وایي که دا غواړې چې په قیامت کې د ما سره یو ځای شي، د مړو خلکو په مجلسو کې به نه کښېنې. د چا نسخه ده؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې محبوبیت ته چې په ټولو خلکو کې په ګرانه دعوه که نه وه. ولې چې په کوم مجلس کې کښېنې هغه محبت د هغو په زړه کې چې شی ده هغه تا ته پیدا کېږي. چې د مړو په مجلس کې کېنې هغه محبت دنیا تازه ته راځي. مړو ته ورتګ وایي صرف د نصیحت لپاره روا ده. که پیر ورځي که ملا ورځي دغه نیت به کوي چې دا هم د خدای مخلوق ده، د رسول الله امتیان دي، شیطان یې غر کوي، تباه کوي. ورشه یو څه دین ورته بیان کړه که خدای پاک یې ورته راوګرځي. نور خو خبرې ډېرې دي، خو یو ټوکه به په آخر کې درته وکړم، خبر به په بس کړم. یو سپین ږیري ملا یو ځای کې په بیان کې ټوکه کړه، وایي سړي په بازار کې ښځه نیولې وه، ویلی څوک په راغله چې دا دې څه ده؟ وایي ښځه مې ده. نو ولې وایي؟ وایي خو په کور کې وایي چې په بازار کې وایي. وایي خو په کور کې پیدا کېږي نو ټوله ورځ په بازار کې نو بل ځای پیدا کېږئ نه، دلته مو پیدا کړئ درته غږېږي. خفه کېږو به نه. که تاسو په صحبتو کې شریکېدای هلته به خبرې مو اورېدې، خو چې بل ځای نه پیدا کېږي. ولې مو ورځ په جلسه کې پیدا کړو، دغه لوږه زه هم در سره تېروم، تاسو هم په انتظار یې، زه هم په انتظار یم. تر تاسو زه ډېر ستړی یم، بېګا مې هم 3 ګولۍ خوړلې دي، سهار مې هم 2 ګولۍ خوړلې دي، مریض هم یم. خو چې ولې مو ورځ مو پیدا کړو ځکه هغه خبرې هم کله رانه بې ترتیبه شي، کله سختې شي. خو د خدای د رضا دپاره سختې کېږي، د چا دپاره د چا ته او توهین ونه ده په مطلب. او د خدای په دین چې څوک خفه کېږي الله دې زړه ترک وشي. چې په دغه حیثیت چې حق ولې وویلې، په دغه چې څوک خفه کېږي الله دې زړه ترک وشي، ولا ته پروا نه. لږ خدای طرف ته متوجه، د خدای دین ته متوجه. دغه غریب طالبانو باندې ما امیر المؤمنین سره یو ملاقات کړی، هغه شیخ عبدالرحمن عدوس ولید، هلته مې هم دا ګیله ورته وکړه. ما ورته ویل د امارت علماو ده، موږ راوړو دغه وطن ته، پردي خو څه کوي خپل هم رانه پل شو. په دا 9 میاشتو کې 10 میاشتو کې ما دلته ترجمه وکړه، 3000 تقریبا شاوخوا خلک وو. خو تاسو به خبرې جابه لیدلې، مدرسه شروع ده. په دا دومره وخت کې یو خلیفه صاحب خو مالې چې راځي هغه خو مزدور ده، زه به د مزدور تعبیر وکړم، ځکه چې څوک د چا تربیه وکړي یو حرف چې وروخي هغه مولا ده. د اوله لطیفې نه تر اخره پورې وظیفې ما ورکړي، شاګرد مې ده، مرید مې ده، هغه به خود راځي. چې سره له خلافت هم د خپل خلیفه حق نه قدر نه پېژني، بیا نو خلیفه څنګه شي؟ هغه به مالې خود راځي، خو بل مشر مانه ده. او صرف د ځان په باب کې نه، پښتنې مې شروع کړه. د رحم الله شیخ صاحب د مدرسې د وړې دورې طالب راغلی و، پښتنې مې شروع کړه، مالې د مدرسې حالات څنګه دي، ډېر کمزوري بیان کړه. مالې مشران څوک راځي؟ وای د دې شهادت په مخ کې څوک نه دی راغلی، دای چې شهید شو فاتحه ته یو 2 مشران راغله، دیغه نه بعد مونږ نه څوک نه دی. د جهادي مدرسه چې د امارت خپل مدرسه ده، دیغه استاد مې ولید، وای موږ مشر څوک نه دلیدل. چې په کابل کې د نن تاسو د خپل طالب هغه طالب چې دیغه په مټ باندې راغلی و، ته والی شوې دیغه په مټ باندې په خپل باندې هلته تیر نه. نن دې بیا هغه ویر شو چې سبا خدای نه خسته دې منډې ځای بیا به یې ته منډې وروي، جهاد به ورته سره زر کې، شهادت به ورته مخته کې، او طالب په پتنګ جوړ کې، په دین به قرباني ته تیار کې، خو ته به بیا چیرې ناست. اوس پېژنه پوه د حنین چې راوګرځېده چې هلته په تاسو حنین کې ډېر غنیمتونه ونیول شوه، غنیمتونه تقسیم شوه، او ډېر نوي مسلمانانو ته مؤلفة القلوب که نه نوي د اهل مکې ته غنیمت ډېر یغو ته ورکړه، انصارو ته یې نه کوه. چې کوم مشران و پیده په مصلحت باندې، کوم چې ځوانان وو یغو ګیله وکړه چې د جنګ ځای شي په موږ نارې وایي یا معاشر الانصار. غږ په دې وکړو که نه وکړو؟
او چې غنیمتونه شي بیا دې ته ورسي موږ تورې دې دې په وینو لاس سری دي هغه خلکو ته ورکوي موږ پرې کو رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شو سید الکونین خبر شو د دنیا او د عقبا مشر خبر شو دا نه چې څه کلی دي کوي هغه ورجع عذر ته رسول الله ورجع عذر ته او یې انصار ټول وی کوټه ته ټول شي یې خیمه ته ټول شي چې بل څوک نه یې او بیا حالت ورځي تاسو څه ویل دي مشران ورته مخ څه نه دی ویل کشرانو څه خبرې کړي نو دوی ورته تاسو په دې نه خوشاله چې خلک د ځان سره وخان بیا یې کوړتا میګي بیا یې کوړتا دنیاي سامانونه او تاسو رسول الله دې ځان سره بیا یې کوړتا خلک د ماده د لری د باندې جامع مثال لري تاسو د دلاندې باندې چې په با پوری لیکتي په ځل پوری دیغه مثال لري که خلک په نور لار روان شو انصار په ځان ته زبدي انصار په لار باندې ځم حتی که د هجرت ثواب نه وای ما به خدای ته سوال کوم چې زویم په انصارو کې پیدا کړی وای خو چې یو مخالف منافق اعتراض وکړ چې په دغه تقسیم کې د خدای عدل نه مراد یخته کلی ته ورنه وای خوش کا ورا هغه په باب کې بیا زغم وکړ وای الله دې رحم وکړي په موسی عليه السلام ډیر تکلیفونه ورسېدلي تر ما یې صبر کړی الته صبر وکړ د مخالف په خبر صبر وکړ خو دوست چې درنه ګلمن چې خو بیرته خوشاله کړه ورشه په وځړ ورشه د ځان سره په خپل پټو کې پټ کا ته مې واره په خاورې کې ورسره کېنه چې په جلسه کې مخکې کرسي غواړي چې په مړی کې مخکې ځای غواړي په دفتر کې خو خود په مشرق کې ناست دا د غریبو هغه طالبانو چې تر تاسو نه رسیږي چې د تاسو قربانیان دی نو د نور عوامو به څه خدمت کوي خدای پاک دې موږ تاسو ټول په خپل رحم خپل ځان ته متوجه کړي دغه د دنیا خوب د ریاست حب چې په زړه کې پیدا شوی الله دې په خپل رحم د دغه مجلس په برکت نور د زړونو وباسي داسې نه چې حدیث مبارک دی بخاری شریف ته درې کسانو پک پیس ولود په دغه درې خدای امتحان وکړ ملائکه دی یو ملنګ په صفات ورته راولې غلا او راغله اول پیس پرستا څه غواړي صحت بدن غواړم پوست به چې خدای نیکی خلق نه ډیر فاضاب یم دعا ورته کړ الله پوست نیک څه غواړي په دنیا کې مسکین یم چې خدای وښه راکړي دعا ورته کړ خدای په وښه ورکړي فقط راغی ته څه غواړي فکیم چې خدای می وشتان په سر راشنه کی خلق نه ډیر فاضاب یم دعا وکړه الله سر وشتان شنه کړ دنیا څه غواړي غواړم ډیر مسکین یم او دعا وکړه الله ورکړي وړاندې ته ورغی څه غواړي چې خدای مسترګي جوړي کړي چې دا دنیا ووینم د دنیا نعمتونه ووینم الله یې سترګي جوړي دنیا څه غواړي میږي پتروس علی امتحان په کم وخت کې دنیا ډیره ده څو وخت بعد هغه ملائکه یغه ملنګ په صفات ورته راولې غلا چې هغه اول لیدلی و چې کوي مو پیژني نو پیس مرض ولا تراغی ورته وی چې ډیر مسکین یم ډیر محتاج یم کور مې لري ده خپل ځان ته ځای ته ځان نشم رسولای ته مسکین وې پیس وې الله جوړ کړي الله دنیا درکړه اوس یو خراکه د خدای حق یو خراکه چې خپل کور ته ځان ورسول دا ورته ویل دغه د خدای حق او ناری والا خلک دي زه په دغه نشم رسیدای چا ویل چې د مخکې مسکین وم زه پیسوم ز پلار تر نیکه خان او دغه څه خایسته رنگ چختنو نو دوی ورته ویل وای کنه بیا به زبرته خیراو کوم چې خدای دې مخکې حالت بوځي خیرای ورته وکړه الله بیرته زړه حالت پکته ورغه یغه ته ویلې ته پک وی ته مسکین وی الله وختان درکړه الله مال درکړه زه محتاج یم خپل کور مشکل نشم حل کولای کوي وغواړه چې د کور مشکل حل کړم یغم خوش کې ورته وکړه چې زه پلار ته نه خانم کله چا ویلې چې زه مسکینو دغه مسکینان خو ډیر دي زه په دغه نشم رسیدای یغه ته خیراو کې بیرته ځاړه حاله او وړاندې ته ورغی تړون وی
مسکین وي الله سترګې درکړي الله مال درکړو نن ډیر محتاج یو څه د خدای حق راکا چې زه خرج کوم د کور نه فقه پوکم دور تو یو نه رمې ته ورشه او چې څومره دې پکار وي زه به دې خوش احسان ونه منم په پرېښودلو کې خو څه کې به دې احسان ومنم چې څومره ډېر بوځې نو دې مانه به الله ډېر راضي کړي دور تو بس یو ته کامیاب شي ورونو هغه یو څو شپې مخکې په یاد کړئ د فقه او د پیس چمونه مکه د وړاندو غوندې شي شاکر شي چې خدای پاک لئن شکرتم لازیدنکم قدرت مم وفادار دایمي کی عزت مم دایمي کی مالداری مم دایمي کی دا څنګه چې خدای نه خسته بیرته په سر باندې دا دنیا د امتحان ده د امتحان ژوندۍ ده اوس دا د ګیر خیال او د ګیر لړدای کول نه په دغه ځای کې د امارت په صفت نه د ملنګي په صفت سوال کوم چې د خدای د رسول حکم د چې ګیری دې کوي بریتونه لاند کوي چې چا د لاندې ګیری دي د قبضې نه چلاندې دي دیغه د خیال او دیغه فرق نشته او چار خیر دي چې وعده وکړي چې رښتیا تاسو د خدای د دین په معنی راغلي کې د مړې دی پاره چې په ولاړې دا نورم اقتدا وي نه دا بګیره چې شي بګیره دا ګیره چې چا کمې کړې دي چې دا چې پرېږدي چې وعده وکړي دا شاهدي ده په دغه ځای باندې موږ به دعا ورته کوو جزاک الله الله دې رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب کړي الله دې رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب کړي خدای پاک دې رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب کړي الله دې د دنیا او د آخرت ټول مشکلات ته حل کړي چې موږ غریب سوال نه ده دا د رسول الله حکم ده تاسو دیغه قدر وکړو چا چې قدر کړي دا د قبر په غاړه چې دی دغه ته وي نه دغه پریک نه دی دغه مونږ دا دی نور استسامه پرې ده سامه چې خدای پاک سم کې دعا وکړه الحمدلله رب العالمین ولا